زموږ د ځینو دوستانو بوټان راورسېدل. دغه لیست چې تاسې وینئ، دغه کسان کولی شي زموږ د کابل د جنګلک نمایندګۍ ته مراجعه وکړي او خپل بوټان تسلیم شي. دوی د خپل ځان سره هغه رسید هم یوسي کوم چې زموږ د نمایندګۍ لخوا ورکړل شوی دی. دغه بوټان که څه هم یو څو ورځې وځنډېدل، د دې ځنډېدو له امله بخښنه غواړو، ځکه دلته چین کې رخصتیانې او هلته افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدا له امله په ګمرکاتو باندې یو څه بیروبار و، خو خوشبختانه چې دغه بیروبار اوس کنټرول شوی دی او زموږ ټول مالونه رسیدلي دي. په دې نږدې ورځو کې به هغه کسانو بوټان هم ورسیږي کوم چې پاتې دي. انشاءالله دوی ته به خپل بوټان په خپل وخت ورسیږي. دوی د صبر او حوصلې څخه ډېره مننه کوو. هغه کسان چې غواړي د چین څخه بوټان واخلي کولی شي موږ سره په تماس کې شي. موږ به د دوی دپاره دغه بوټان 25 الی 35 ورځو کې ورسوو. ښه ورځ.